د کہانی شروعات د غریب امریکایي مزدور نه کیږي د کوم نوم چې کایلو هو په دې وخت کې د روس په یو غټ د سټیل په مل کې کار کو. یو ورځ هاته د خپلې ښځې د کوم نوم چې ګریو دا غیرنګ ورته راشي او ته دا خبرو کې بس که کور ته راشه. ډېر وخت یو شو چې نه راغلی چې دې پورې دو سره کایل د څو ورځو چټي راواخلي خپل کور ته تلو منصوبه جوړول شروع کړي. په دغه شپه باندې هغه چې کله د خپل کور په اړخ باندې روان و نو هغه ته په دې وخت کې د خپلې ښځې رنګ راشي خو ناڅاپه هغه په خپل کور کې چغې شروع کړي. په اصل کې د دې ښار د ټول نه غټ بدماش د کوم نوم چې سرجیو د هغې په کور کې ور داخل شو او هغې سره د زبردستۍ کوشش شروع کړی. په دې پورې دو سره کایل په انتهایي سپیډ سره خپل ګاډي لخ په ورکړي او تاده شروع کړي. خو چې دې ورځي تر هغې پورې ناوخته شوې وه. هغه چې کله په خپل کور کې ور داخل شي نو خپله ښځه ورته په صفه باندې په وینو کې لت پت مړه میلو شي چې په دې سره دې په چغو باندې په ژړا شي. هو ظالم لا تر اوسه پورې دغه ځای نه تللی نو په ده باندې حمله شروع کړي. دې ته نه اول ځان بس کړي او بیا هغه سره جګړه شروع کړي. خو ډېر زر پولیس چې کله هغلته کې راورسي نو دغه دواړه ګرفتار دغه دواړه چې کله عدالت ته پیش کړلی شي نو په دې وخت کې در دا پته ولګېږي چې دغه سرجیو ظالم خو د دغه ځای چې جان هم اخیستلی دی او د وجې بغیر د سزا هغوی دې هماغسې پرېږدي. په دې سره کایل تر دې حده پورې په غوسه کې راشي چې پولیس وال نه تمانچې د راښکلو نه پس هم په عدالت کې د هغه نه ډزې پورته کړي. اوس ته بدله اخیستلې به خو دې سړي د عمر قید سزا ورته هم اورولې شوې به. اوس کایل د نورو قیدیانو سره یو خطرناک جیل ته منتقل کړلی شي. دغه ځای د وارډن نوم جنرال روزکوف و. هغلته کې په ورسېدو سره ټول نوي قیدیان دا ځای محکمې له خپل ټول سامان ورکړي. خو کایل په هغه ځای کې د خپل واده د ګوتمې د ورکوو نه ورته انکار وکړي چې په دې سره لیفټیننټ ټولک هغه داسې وښي د سره وایي چې د نه په زبردستۍ باندې هغوی هغه ګوته واخلي. د شپې په وخت کې کایل ګوري چوکاټ بلي نومې یو نوی قیدي یو بلې کمرې ته بوته. هغه کمره د انګ نومې د یو خطرناک قیدي وه او هغه د روس د بدماشانو د یو ګروپ خاص کس و چې سره وجې هغه ته به د دغه ځای ګاډ هم څه نشو ویلی. په سبا باندې بلي واپس دغه جیله روباسلی شي او داسې لګېږي چې سره هغه سره څه شوي هم نه دي. په دې وخت کې اندرې د کایل په تنګور باندې هم شروع واچي د سره وایي چې دغه دواړو په منځ کې جګړه شروع شي چې اخر ګاډ هغلته کې راشي او دغه جګړې په سزا کې کایل په یوې داسې خوشي کمرې کې ور واچي چېرته کې چې به د څلور واړو اړخونو نه نالې به دی. هلته کې په یو څو ورځو په تېرولو سره هغه د خپلې زندګۍ نه تنګ راشي او چې کله هغه ته د خپلې ښځې زاړه یادونه رایاد شي نو په دې سره هغه ته لغونته کې امید میلو شي او خپل ځان له همت ورکړي. یو څو ورځې پس دغه جیل والدې یوې نوې کمرې ته منتقل کړي په کوم کې چې به قیدي نمبر 451 اوسېده. دا یو داسې قیدي و چې د کایل نه مخکې هم 3 قیدیان وجلو. هغه قیدیان کوم چې په ده سره هم په دې کمرې کې اوسېدل. کایل یېرېده هم خو دې باوجود هغه څه هم نشو کولی. په دغه ورځ باندې د اوښې د سر د ملاوېدو دپاره ښودله په دې خبر باندې تسلي ورکوي زه به تا د دې ځای نه زر ته زر دوباسلو کوشش کوم او دې سره در دا مشوره هم ورکړي په دې ځای ګاډ لغونته کې رشوت ورکوه په دې سره به تا ته په دې جلګه هم لغونته کې سهولت میلاویږي. په سبا باندې د کایل ملاقات چې کله د بلي سره وشي نو هغه ته دا خبره وکړي زه دې جیل ته د 13 میاشتو سزا تېرولو دپاره راغلی یم. په دې وخت کې ملاکای نومې یو قیدي هم د دوی خواله راشي کوم چې به په ویلچیر باندې ګرځېده. هغه دوی ته دا خبره وکړي داسې عام جیل نه دی بلکې په دې کې مختلف قسمه ګروپونه جوړ شوي دي او په دې کې دا هغه چا چلیږي په چا باندې چې د روس د غټو غټو ګروپونو لاس وي. اوس وخت یې څومره تېرېږي هماغومره کایل د دغه جیل زندګۍ سره عادتېږي. خو یوه ورځ کله چې د یو خوفناک خوب وویني په کوم کې چې سرجیو لګیا وي او د ده په ښځې باندې تشدد کوي نو دې تر دې حده پورې یېرېږي سره وایي چې دې په تیزۍ سره ساپه اخیستو شي. په دې سره هغه قیدي نمبر 451 له دومره غوسه ورشي سره وایي چې هغه دله په مرۍ باندې زور کړي چې په دغې سره دله دا پته ولګېږي چې دا څومره خطرناک انسان. په سبا باندې کایل ګاډ له رشوت ورکړي دې دپاره چې ما دا کمره بدله کړي خو چونکې د یو غیر ملکي او امریکاني و دې د وجې هغوی د ده نه نورې هم پیسې وغواړي او هغه لږې ورله هم ورنه کړي. په یو څو ورځو کې په دغه جیل کې د جګړو مقابلې شروع شي چې ملاکای ده دا خبرو کې وې دې ځای جرنل په دې جیلیانو باندې غټ غټ شرطونه لګوي او په دې سره هغه بلها پیسې ګټي. په وینا مقابله کې اندرې خپل مخالف کلاړي داسې وښي د سړي وایي چې هغه د پاسېدو نه وځي. یو ورځ دغه ټوله قیدیان د مزدورۍ دپاره بوتللی شي چې هلته کې روسین نومې قیدي د خپلو ملګرو سره د ګیرولو منصوبه جوړه کړي. هغوی په ده باندې دا الزام ولګوي د موږ ته په انګریزۍ کې کنځلې وکړې چې ګاډ هغوی له دې اجازت ورکړي تاسو په خپله باندې د ده نه بدله واخلئ چې اوس هغوی په شریکه باندې دې داسې وښي چې دې سخت زخمي کړي. اوس د دې په سزا کې دی واپس هغې د نالو والا کمرې ته بوتللی شي چې دا ځل د ده په هغه ځای کې ساجبه غونته کې آوازونه هم راځي خو ده څه هم نشو کولی. د چې کله یو میاشت بعد دا کمرې نه بار روځي نو دا ځل دی په مکمله توګه باندې بدل شوی و. د ده ویښته هم غټ شوي وو ږیره هم او د ده سترګو نه صفا پته لګېدله چې زه باقي دا درد نشم برداشت کولی. اوس د دغه جیل ماحول ورځ تر ورځه په خرابېدو شي. اوس په قیدیانو په معمولي خبرو باندې یو بل سره جګړې کولې او یو بل به د مرګ خولې ته رسول. یوه ورځ دغه قیدیان چې نو کله په شان په مزدورۍ کې مصروفه وي ناڅاپه په هغه ځای کې حمله وشي چې دغه درز غوبر د فایدې په اخیستو سره بلي د یو ملګري سره دغه ځای نه په تښتېدو شي. خو ګاډ په هغوی باندې ډزې شروع کړي د سره وایي چې دغه ملګري ووژلی شي او بلي واپس ګیر کړلی شي. بل
بلخوا اندرو دغه ملګری لا اوس هم د کایل نه نقل اورېدل چې هغوی سره د مقابلې دپاره کایل اخر سخت ورزشونه شروع کړي چې اوس هغه صرف په یو څو ورځو کې یو مضبوط انسان جوړ شي. دا ځل چې کله بیا مقابلې شروع شي نو دا ځل د جیل بالا کایل اندرې ته وروباسي. اندرې د دغه جیل د ټولو نه طاقتور انسان و. هغه په بله بل کې کایل سخت ووخي خو چې کله کایل ته خپل مخنت او خپل ورزشونه رایاد شي نو ناڅاپه هغه اندرې له مرۍ داسې راته وکړي د سره به یې چې د هغه مرګ هم په موقع باندې وشي چې په دې سره باقي ټول قیدیان دته حیرانه پاتې شي. د دې نه پس اوس په کایل کې زړه پیدا شي او اوس د نه پس بله مقابله مسلسل ګټي. اوس په مزه مزه باندې دغه جیل د ټولو نه خطرناک قیدي جوړ شي. اوس په هر یو کس د ده نه یارېده خو ملاکا یو بلي چې به دته کله هم کتل نو هغوی په ده باندې خفه کېدل. یو ورځ بلي یو ځل بیا دغه ځای نه تښتېدو کوشش وکړي خو دا ځل ملاکا یې ده له دوکه ورکړي او هغه صرف د یو څو پلټو د ویانو په لالچ کې ګارډ له دا اطلاع ورکړي چې بلي یې تښتېدو واله دی او دا ځل هغه ګارډ هغه له د ازاده ورکولو دپاره هغه ویلیا نومي یو بل خطرناک فایټر سره په کمره کې بند کړي. ویلیا هغه یې ربل شروع کړي خو بلي د ډېرې غوسې د لاسه هغه له په مخ باندې لاړې ورتو کړي. د دې حرکت په نتیجه کې هغه داسې وخل وخوري د سره وجې چې هغه په سبا باندې ګارډ ته مړ میلو شي. دغه لاش چې کله کایل پام وکړي نو هغه ته دا پته ولګېږي چې پاکې خو لا اوس هم سا موجوده ده. هغه ده دا خبره وکړي چې هر کله غوسه درکې راشي نو په دې باندې ضرور سوچ کوه چې دا زه به اوس کم کار کوم چې دې په شا باندې څه مقصد شته دی او که نه. په دې سره کایل په مکمله توګه باندې بدل شو. هغه دا فیصله وکړي چې زه به نن نه پس نه په یوې جګړه کې هم حصه نه اخلم. د دې فیصلې د لاسه اوس واډه نه و د دغه ټول جیل ګارډ ته نقصان شروع شي ولې چې هغوی به په دوی باندې شرطونه لګولو هم په دې طریقې سره به پیسې ګټلې چې هغوی کال له د ازاده ورکولو دپاره او هغه د لوبې ته واپس د راتلو دپاره دې نور ته وتړي خو هغه د دې باوجود هماغسې په خپلې فیصلې باندې ولاړو. بلخوا قیدي نمبر 451 ته چې کله دا پته ولګېږي چې د بلي مرګ د ملکای د وجې وشو نو دې د وجې هغه د ملکای نه د بدل د اخیستو دپاره په هغه باندې اول پټرول واړوي او بیا ورته اور ورته کړي. د کال د حوصلې ته چې کله د جیل نور قیدیان وګوري نو په دې سره هغوی هم په خپل منځ کې د جګړې د کوو نه انکار وکړي چې په دې سره د جنرال کاروبار په ټپ باندې ودرېږي. هغوی پوه شي چې دا ټول په ټوله د کایل کار دی. د دې د وجې هغوی یوه نوې منصوبه جوړه کړي. هغوی کایل د علاج په بهانه باندې هسپتال ته بوځي چې په هغه ځای کې کایل ته په خوب کې خپله ښځه راشي کومه چې ورته دا خبره کوي وي غم مه کوه زه به همیشه ستا په یادونو کې ژوندی یم چې دې په لیدو سره کایل ته له غونډه کې سکون میلو شي. اوس ورځې پس جنرال کایل په زوره باندې د اخري جګړې دپاره مجبور کړي خو دا ځل د هغه مقابله څه عام کس سره نه وه بلکې میلوک سره وه کوم چې یو وحشي انسان هغه داسې انسان و چې په خپله کمره کې به هغه شپه ورځ په بیاستو کې بند و او په اصل کې د هماغه قیدي و د کوم اوازونه چې به کایل د هغې د نالو والا په کمرې کې اورېدل. مقابله چې کله شروع شي نو میلوک کایل اوچتوي او ځمکې ډېرولي خو ناڅاپه کایل په ور باندې را باندې کړي چې په دې سره میلوک یې د مخه سړي وپېژني ولې چې دی د دغه جیل واحد داسې انسان و چا چې د سړي د خبرو کولو کوشش کړی و. کایل هغه ځان ته رانږدې کړي چې دې په اورېدو سره لیفټننټ له تر دې حده پورې غوسه ورشي نو دوی باندې تمانچه روباسي او دغه دواړو له د جګړې کولو حکم ورکړي خو کایل ورته انکار وکړي وایي که چېرې ته زما ډز هم پورته کړې نو زه به بیا هم جګړه نه کوم. په دې سره لیفټننټ ټول ډزې شروع کړي خو میلوک هم په ګارډ باندې حمله وکړي. په دې سره نور قیدیان هم غوسه ورشي او هغوی د دغه جیله باغ اختیارول شروع کړي او په لاره کې د قیدیانو نه څپېړه هم پورته کوي. په دغه درز دروز کې کایل بلها قیدیان را آزاد کړي او بیا هغه ګارډ رایوځی شي او د میلک نه څه وباسي. کایل په نه زړه باندې د هغه اجازت راواخلي او په منډه باندې جیله بار روځي خو په دې وخت کې پولیس واپس راشي او دغه ټول په ټوله واپس گرفتار کړي. اوس کایل قیدي نمبر 451 ته د خپلې ښځې ټوله قصه وکړي چې څنګه یو ځناور زما ټول کور ته به برباد کړ. 451 پې زړه خفه شي او ده دا خبره وکړي وایي دې جیله په تښتېدو کې زه به تا سره مرسته کوم. هلته له صحفي کاغذونه ورکړي په کوم کې چې د دغه جیل د 20 کالو د جرمونو ټول په ټول ریکارډ موجود و. کایل ده دا خبره وکړي زما ژوند صرف دا مقصد دی چې ته کاغذونه د امریکې حکومت ته ورسوه ولې چې دوی خو موږ په یو طریقه باندې هم نه پرېږدي. هلته یو درخواست وکړي ته بس اخرنۍ جګړه وکړه د دې نه پس په بیا ځي چې کایل د مغه سړي رضا شي. په سبا باندې د مقابله د والیا سړي وشي چې کایل د هغه سړي یو زبردست جګړه وکړي او په دې سره والیا وبېډي خو دې سړي ګارډ هغه ګیر هم کړي ولې چې د ده وجې نور قیدیان هم خرابېدل. په دې وخت کې 451 په خفیه لار باندې راشي او د ګارډ د ختمولو نه پس کایل د موقع په ملاوېدو سره ټول لږ هم راقاب وکړي او بیا په زوره باندې په هغه باندې هتکړۍ کولو وکړي او حتی چې خپله د واده والا ګوتمه ترې نه هم واخلي. ها بیا خپلې جامې بدلې را بدلې کړي او د پولیس والا په جامو کې د ځای نه په روانېدو شو. په تلو کې 451 ته دا خبره هم وکړي وي ته هم راځه خو هغه په یو طریقه باندې هم د جیله واپس تګ نه غوښته. اوس اخر کایل دغه جیله په وتو کې کامیاب شي او په اخر وخت کې 451 د جنرال هم ډز پورته کړي ولې چې هغه دا غوښتل چې زه د خپلې زندګۍ په خاتمې سره د دې ظلم نه ځان خلاص کړم. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت. بای بای.